د کهانۍ په شروعات کې موږ وینو چې د یوې ښځې یو ښکلی زوی پیدا شو او دا ښځه خپل زوی ته هارکولوس نوم ږدي. او دلته یوه بله ښځه موجوده وي چې هغه د هارکولوس په پیدا کېدو هیڅ خوښه نه وي، ځکه چې د هارکولوس پلار د قبیلې مشر و خو اوس هغه مړ دی. د هغې دا سوچ وي چې موږ نه به دا باچاهي واخلي او موږ به مړه کي. نو د دې وجې نه دې ښځې د جادو په واسطه 2 ماران پیدا کړه او د هارکولوس د مرګ لپاره یې ولېږل. په دې وخت کې دا هلک لږ غټ شوی و او قوي شوی هم و. نو 2 ماران یې مړه کړه او په لاس کې یې نیولي وو. او اوس ډیر زیات وخت تیر شوی و. هارکولوس ډیر زیات لوی شوی هم و. بیا د دې ځای پاچا ځنګل ته ولېږو او دته یې ډیر خطرناک ټاکسونه په حواله کړه چې دې ځنګل ته هم څوک راغلی دی هغه بیا ژوندی نه دی پاتې شوی. دا ډیر تکړه و، نو په دا خاطر یې دا ټاکسونو ته غاړه کېښوسته او دا ټاکسونه یې ډیر په خوشحالۍ سره قبول کړل. او دغلته دا د ډیرو خطرناکو ځناورو سره په جنګ شي او د ډیرې بهادرۍ د وجې نه ټولې مقابلې وګټي. او بیا د پسې داسې یو خطرناک زمری راشي چې په دې زمري باندې هیڅ شی تاثیر نه کوي، لیکن هارکولوس ډیر زیات قوي وي، نو د دې وجې نه دا خطرناک زمری مړ کی. کله چې هارکولوس خپل کور ته راشي دلته د باچا لور هم راغلی وي او دته وایي چې موږ تا ته ډیر ضرورت لرو، یعنی ته موږ سره په جنګ کې شامل شه. او دا ورته بیا وایي چې زموږ د کورنۍ خاص کسان زموږ سره په جګړه دي د باچاهۍ په لالچ کې. زه غواړم چې ته د هغوی سره جنګ وکړي او دا باچاهي بیرته ماته واپس راکړي. د هارکولوس سره یو ملګری هم ناست وي، دی ورته وایي چې موږ اوزګار نه یو، که چیرې ډېرې پیسې راکوي نو کیدای شي چې موږ راضي شو. نو بیا ورته دا جینۍ وایي چې جنګ کول د بهادر انسان کار دی. هارکولوس ورته وایي چې موږ خو لالچیان انسانان نه یو، خو د دې جنګ لپاره به وسلو ته ضرورت وي او د هغې لپاره پیسو ته ضرورت دی او موږ سره پیسې نشته. بیا ورته دا جینۍ وایي چې زما پلار ډیر مالدار دی، هغه به تاسو ته سونه درکړي. بیا هارکولوس دې جنګ ته تیار شي او د دې جینۍ سره د دوی ځای ته روان شي. کله چې دوی محل ته ورسیږي دا جینۍ د دې تعریفونه شروع کړي. کله چې ماښام شي دوی ټول ډوډۍ ته کښیني. بیا ورته دا پاچا ووایي چې ما سره زما یو خاص ملګري بغاوت کړی دی او د دې وجې نه زموږ تا ته ضرورت دی چې ته موږ سره په دې جنګ کې مرسته وکړي او موږ دا جنګ وګټو. نو کله چې سهار شي هارکولوس د باچا سپاهیان یو میدان ته راولي. د باچا دا کسان هم جنګیالي وي خو هارکولوس ډیر زیات قوي وي، نو په دې خاطر دوی ته ټریننګ ورکوي. هارکولوس ورته وایي چې تاسې د دیوال په شکل ودرېږئ او بیا هارکولوس خپل سپاهي ته اډر کوي چې دیوال مات کا. نو هغه چې څنګه راشي دا دیوال بالکل مات او منځ ته یې لاړ شي. هارکولوس دې کسانو ته ووایي چې تاسو ډیر کمزوري استئ، ستاسو هغه دیوال مات شو کوم چې تاسې د خپل حفاظت لپاره جوړ کړی و. او بیا ورته ووایي که تاسې دغسې کمزوري استئ نو تاسې به دا جنګ وبایلئ. نو کله چې ټریننګ خلاص شي او ماښام شي نو کومه شهزادګۍ چې د هارکولوس پسې راغلې وه د هغه زوی د هارکولوس پسې راشي او د ده سره خبرې شروع کړي او دته وایي چې تا سره څومره طاقت دی، دغسې طاقت زه هم غواړم، یعنی ما ته هم ټریننګ راکړه چې زه ستا په شان طاقتور شم. او په دې ځای کې د هارکولوس او د دې هلک ډیره زیاته ملګرتیا شروع شي او دوی بیا په هغه طرف روان شي په کوم طرف چې د دوی مخالف موجود وي. کله چې دوی هلته راورسیږي دلته ځای پر ځای کټ شوي سرونه پراته وي. بیا ورته هغه پاچا وایي چې زموږ مخالف زموږ مخکې را رسېدلی و او زموږ د یارولو لپاره یې د دې ځای خلک مړه کړي دي او دلته چې کومه قبیله موجوده وي هغه قبیله په دوی باندې حمله وکړي. بیا هارکولوس وایي چې موږ خو د دوی مدد کول غواړو او دوی په موږ باندې حمله کوي. او بیا دلته پته ولګي د دوی هغه مخالف پاچا کوم چې د دوی دښمن دی هغه په اصل کې یو خطرناک جادوګر هم دی.